په یو نوې څېړنه کې چې د بریتانیا د لیډز پوهنتون ساینسپوهانو کړې، دا څرګنده شوې چې حیوانات هم د انسانانو غوندې دي چې د عمر له زیاتېدو سره له نورو ځانونه ګوښه کوي. په دې څېړنه کې چې په وروستیو کې د طبیعي علومو د پرمختګ لپاره د لندن د سلطنتي ټولنې د فلسفي تعاملات په مجلې کې خپره شوې، هڅه شوې چې د زړښت په مهال د ټولنیزو چلندونو یو بشپړ تصویر وړاندې شي. د څېړنیزې ډلې مشر ډاکټر جاش فورت وایي چې دې څېړنې نه یوازې د دې پدیدې علتونه او پایلې وڅېړلې، بلکې د هغې احتمالي ګټې یې هم څرګندې کړې چې دا زموږ د زړښت په اړه پوهاوی بدلولی شي. دا مطالعه چې په څه باندې 150 ډوله حیواناتو باندې شوې، ښیي چې هغه حیوانات چې ډېر ټولنیز وي، اوږد عمر او د نسل زیاتولو زیات فرصتونه لري. د بېلګې په توګه څېړونکو په دې تحقیق کې ښاري مرغۍ یا چوغکې 6 کاله په غور وڅارلې او له دې مطالعې دا نتیجه واخیسته چې زړې مرغۍ تر نورو کوچنۍ ټولنیز ډلګۍ لري او له نورو مرغانو سره لږه اړیکه جوړوي. د دې مطالعې یو بل څېړونکی ډاکټر جیمی ډانینګ وایي د انسانانو په شان حیواناتو ته هم د زړښت په مهال د دوستانو موندل ستونزمن وي، ځکه چې دوی له نورو سره اشتراکات کم لري. دا موضوع په شامپانزو، د شاتو مچیو او نورو حشراتو کې هم صدق کوي. اماندا برټمن چې د دې مطالعې له اصلي څېړونکو څخه ده، وایي شواهد ښیي چې حتی په هغو حشراتو کې چې پیچلې ټولنیزې اړیکې نه لري، ټولنیز چاپیریال د دوی په اوږد عمر او زړښت باندې لوی اغیزه لري. په زړه پورې خبره دا ده چې په داسې حال کې چې د انسانانو په منځ کې د ګوښهګیرۍ او ټولنیزو اړیکو د کمېدو کچه یوه منفي پدیده ګڼل کېږي، ساینسپوهان باور لري چې دا چاره د حیواناتو د ژوند په ساتنه کې ګټې لرلی شي. د بېلګې په توګه د بیزوګانو د ټولنیزو اړیکو د ماډل جوړولو مطالعه وښودلې چې د ټولنیزو اړیکو کمیدا د زړو حیواناتو لپاره د شدیدو ناروغیو د خطر د کموالي سبب کېدای شي. زاړه ژوي د معلوماتو تبادلې ته هم لږه اړتیا لري. د دې څېړنې له مخې ډاکټر فورد ټینګار کوي چې باید په زړښت کې د ګوښهوالي او ټولنیزو اړیکو د کمیدو ممکنه ګټې هم په پام کې ونیول شي. هغه دې ته هم اشاره کوي چې عصري ټکنالوژي لکه مجازي اړیکې کولی شي زړو خلکو ته بې له دې چې له احتمالي خطرونو سره مخامخ شي، دا فرصت برابر کړي چې د ټولنیزو اړیکو له ګټو برخمن شي. په عمومي ډول دا موندنې کولی شي د بشري ټولنو او حیواناتو په نړۍ کې د زړښت د مدیریت د څرنګوالي په اړه نوي نظرونه وړاندې کړي.